پوه یم مالدار ګوري چې چاله مې ورکې مور سترګې وخوري نو اجړاله مې ورکې پوه یم مالدار ګوري چې چاله مې ورکې مور سترګې وخوري نو اجړاله مې ورکې او دله خو په کار دی خپله بل چاته واده شي زه خورم که داسې مرجوناته مې ورکې پوه یم مالدار ګوري چې چاله مې ورکې مور سترګې وخوري نو اجړاله مې ورکې او دله خو په کار دی خپله بل چاته واده شي زه خورم که داسې مرجوناته مې ورکې چې مې په مینه مینه غېږه کې خپل یار نیسي داسې ګڼمه چې مې 11,000 دار ونیسي دا خو مین دي چې سینو کې ګرځوي ورونه جنۍ خو خوله کې د یوه چونډۍ نسوار ونیسي چې مې په مینه مینه غېږه کې خپل یار ونیسي داسې ګڼمه چې مې 11,000 دار ونیسي او دا خو مین دي چې سینو کې ګرځوي ورونه جنۍ خو خوله کې د یوه چونډۍ نسوار ونیسي یقیني که څو ولا بلا دې راته ووایي او خلک یې په دې چې په خندا دې راته ووایي او ما به سایله وي که ایله خوله جوړول او غر دې په تبا دې په ماما دې راته یقیني که ډېره لا بلا دې راته ووایي خلک یې په دې چې په خندا دې راته ووایي او ما به سایله وي که ایله خوله جوړول او غر دې په تبا دې په ماما دې راته ووایي او ستا د لاس څخه به نو ځکه ماته ګران ښکارېدو ستا کباړي مال به ماته د جاپان ښکارېدو هغه ویران غوندې کنډل چې پکې ناست به موږ والله چې سم راته د ډین پلازې دوکان ښکارېدو او دا قربانۍ کې مې یو ګټ اخیستی وم دې نه مې راوستی وم هغې کیسه مې لږ لیکلې ده مختصر الفاظو کې درته وایم صحیح دي توجه غواړم صحیح دي چا ویلي چې یو خان ناپرسان و دا څنګه پاکستان صحیح دي چا ویلي چې یو خان ناپرسان و دا څنګه پاکستان و د دې که دوکاندار که سوداګر و که ساینسدان و حیران ورته جهاد و هر کس په خپل کسب کې هوښیار لکه لقمان و دا څنګه پاکستان و د تېرې قربانۍ ته ورغلی و منډۍ ته په دې ځل یو ګډ مې پکې واخېسته قربان و ورچاوې مې ارزان ادا مې کړل شکر چې خدای راکړلو اسان او شوم کور ته را روان ټول کور په تماشې و د ګډ په نندارې و وړو ورباندې جمع کوو د پړي په نیولو یو لور ته راښکلو بل به بل لور ته راښکلو خوشحاله و واړه ورته کتلو خندېدلو یو داسې ناڅاپي د څه سامان را پرېوتلو حیران شوم زه ډېر چې مې په خپله ولیدلو وګړه لګېدلی د بل